دغه مریضانو هجوم په کابل ښار کې زیات و او داسې حالات و چې دوی ژوند د خطر سره مخ و. بیا مشرانو تصمیم ونیو چې دا مریضان راټول کړو او دلته یې د درملنې لاندې ونیسو او بیا کورنۍ ته وسپارو. نو اوس په الحال وخت کې ترتیب او طریقه هم په دې سیستم باندې ده چې کله دغه مریضان دلته اول راځي د مریض نه مثلا پوښتنه کېږي چې ته د احتیاط تر څنګ نور کوم مریضۍ او مشکلات لري، هغې ته مثلا دوسیه اچول کېږي، د دوی هغه امراض د احتیاط تر څنګ هغه هم مشخص کېږي او بیا د دوی نه پوښتنه کېږي چې مثلا تا کوم دوا مثلا بهر کوم یو شی استعمال کړی دی او نه دی استعمال کړی او تا کوم د نشهیي شیانو استعمال و. بیا د هغې مطابق په دوسیه کې بیا ډاکټران مثلا 15 ورځې د هغې تداوي کوي. نو دغې ته اول مرحله د ډیټاکس مرحله ویل کېږي چې هغې کې په دوی باندې ډېر مشکلات راځي، وجود باندې دردونه وي، حتی چې په دوی باندې کانګې راځي او د دوی په مثلا اسهال ورته پیدا کېږي او 15 ورځې بعد چې 14مه ورځ شروع شي بیا دوی حالات نورمالېږي. بیا یې ته د رحاب مرحله ویل کېږي. هلته مثلا دوی چې هلته یوړل شي بیا په رحاب مرحله کې دوی ته د ژوند پوښتنه ورنه کېږي چې مشکل څه و، علت څه و. هغه علت بیا هلته لیکل کېږي. مثلا یو څوک دی فامیلي مشکل لري، د کورنۍ سره مشکل لري، د هغې دپاره مثلا بیا کورنۍ راغوښتل کېږي، د هغې سره موږ مجلسونه لرو، جلسې ورسره لرو، انفرادي جلسې، اجتماعي جلسې. بیا د هغې نه وروسته ما د دوی علت پیدا کوو، بیا کورنۍ ته موږ توصیه کوو. نو موږ سره مجموع کې دلته مریضان تقریبا 15 ورځې وي او دا مرحله ده. د هغې تر څنګ موږ دوی ته دیني روزنه هم ورکوو چې د دین له نګاه نه دغه نشات څومره حرام ده او څومره ضرر لري، هغه هم دوی ته موږ تر څنګ وایو.